سلامونه دوستانو، نن چکر مو کړی دی د مینې ښاغې لارې ته چېرې چې ادم خان او درخانۍ د خپلې مینې ارمانونه ښخ کړي دي. دلته هره لاره یو کیسه لري، هره ډبره د اشنا د پخو نښه ده. ما خپل سفر د کوهي بربول نه شروع کړو او غازي بابا پل خواته راورسېدم. د دې پل نه هغې طرف ته چې کومه علاقه ده دا غازي بابا کلی دی او د هغې نه پس راورسېدم پلی چوک ته او ځان مې راورسو د پلی بازار ته. او دا د پلی هغه کرکټ ګراوند دی کوم ته چې د مختلفو علاقو خلک د کرکټ ټورنمنټ لپاره راځي. او خپل سفر مو جاري وساتو د بالا بازاره د ادم خان او درخانۍ په لوري باندې. او په دې وخت کې زه راورسېدم بالا بازارې ته او دا د بالا بازارې یو وړوکی شان بازار دی. او دا مخامخ چې تاسو ته کوم کاڼی ښکاري دا د ادم خان او درخانۍ د مینې نښه ده. او خپل سفر مې جاري وساتو د بره ابشار په لوري باندې. او د مخامخ چې تاسو ته کوم ګټ ښکاري اوس په دې ګټ ته موږ دننه ننوځو. Yo, ګوبي راونه ته او خپل سفر می جاري وساتو د ابشار په لوري باندې. ابشار بر سایډ ته ځو او د بر سایډ نه ښکلې او ښایسته نظارې ستاسو سره چې کړي نو زموږ سره اوسه او ګټ داخله وګورئ. دا ډېر ښکلی او ښایسته ځای دی. دا بره لار ده تللی شئ ملګرو. او دا مخامخ چې تاسو ته کوم کلی ښکاري دا بازاره کلی دی. اوس موږ له اجازت راکړې تر بل ویلاګه پورې د الله په امان.